یو زنانه سوال کړل ډیر مهم سوال دی. ډیر شه زنانه داسي چې د رمضان مبارک میاشت کې د دې مسلې هغه ته چې کوم دی راپېښه کیږي او ډیر شه زنانه داسي چې په دغه حواله سره بیا پریشان وي چې زما روزي چې کوم دی هغه قضا شوي یا د رمضان مبارک چې کوم روزي دي د هغه ثواب ما ته نه ملاويږي. د هغه په وجه باندې بیا زنانه چې کوم دی د میاشتې چې ماهواري راځي د هغه په حواله سره چې کوم دی هغه ګولې استعمالي دوايي وغیرہ استعمالي هغه بندي. نو دې زنانه دا سوال کړل چې د رمضان مبارک په میاشت کې یو زنانه د حیض چې کوم بیماری دا ماهواري ته چې ویل کېږي دغه چې کوم دی د هغې بندولو دپاره ګولې استعمالول څنګه دي شریعت په دې حوالې سره څه وایي. یو زنانه چې کوم دی د دې په ذریعه باندې خپل حیض بند کړي نو آیا د دې سره په روژو باندې څه فرق پرېوځي یا نه پرېوځي د دې استعمال څنګه دی شریعت څه وایي. یاد وساتئ ډېر شه زنانه داسې دي چې هغو په ذهن کې دا خبرې چې د رمضان مبارک په میاشت کې چې کوم روزي دي هغه چرې چې کوم دی په هغې کې دا بیماري راشي زمونږ هغه روزي چې کوم دی هغه به ضایع شي ځکه چې د روزي چې کوم میاشت برکات دي فضیلت دی هغه زیات دی د هغو په ذهن کې دا خبرې او په غیر رمضان کې چې کوم دی انسان روزي نیسي د هغې هغه فضیلت نه. نو یاد وساتئ په شرعي حوالې سره چې کوم دی مسله به ته بیانوم خو د هغې نه مخکې دا خبره یاد وساتئ چې کومې زنانه دا ګولې استعمالي یا دغه شانتي دوايي استعمالي چې د هغې په ذریعه باندې خپل حیض رکاوي نو په دغې حوالې سره چې کوم دی ډېر شی چې کوم دی طبي حوالې سره چې کوم دی ډېر زیات نقصانات دي ځکه چې د زنانه چې کوم په خپله دا بیماري بند شي یا دغه شانتې د ګولو دوايي په ذریعه باندې بندګي نو د دې سره چې کوم دی د زنانه چې کوم دی په جسم کې ډېر شی بېشماره بیماریانې پیدا شي او چې کومې زنانه ته حیض راځي د هغې ماهواري په ټایم باندې وي نو دغې زنانه چې کوم جسم کې بیماریانې دي هغه د دې سره چې کوم دی ختمېږي او د زنانه چې کوم جسم هغه چې کوم دی هغه صحتمند وي. نو بهتره خدا دا چې کومې زنانه دا دوا استعمالي نو په دې حوالې سره چې کوم دی هغه د دا سوچ وکړي چې جسماني اعتبار سره چې کوم دی دې کې نقصانات پیدا کېدای شي سمجھ کې مو خبر راځي. نو کوشش دا پکار دی چې یو زنانه باندې الله رب العزت طرف نه عذر راغی نو دا د الله رب العزت طرف نه دا بیماری ده دا یو عذر دی په دې عذر کې چې کوم دی زنانه ته چې کوم دی منځ معاف دی او د روزو چې کوم دی هغه بیا وروستو قضا کوي لیکن درستو قضا په حواله سره یاد وساتئ په دې کې ګوره څه کمی نه راځي. ډېر څه زنانه دا چې هغوی یار په روژې چې کوم دی د روژې نه میاشت چې کوم فضیلت دی هغه بیا وروستو نه حاصلېږي نو یاد وساتئ دا تاسو معذوره یې دا الله رب العزت طرف نه تاسو باندې دا عذر راغلی دا بیماری راغله دا ستاسو په خپل اختیار کې نه ده نو په دې وجه باندې تاسو باندې که دا روژې راشي او د دې چې کوم بیا وروستو تاسو قضا کوئ نو تاسو ته به هغه ثواب میلاویږي چې کوم د رمضان مبارک د روژو چې کوم د رمضان مبارک په میاشت کې کوم تاسو روژې نیسئ د هغه ثواب چې کوم دی په هغې کې څه کمی به بالکل نه بالکل بعین هغه ثواب به تاسو ته په غیر رمضان کې چې بیا تاسو د دې روژو قضا کوئ هغه به تاسو ته میلاویږي. نو دا خبره چې کوم دی دا د ذهنه نه وباسئ. دویمه خبره دا ده که اوس مثال طور پر یو زنانه دغه ګولې استعمالوم کړي نو آیا په دې سره په روژو باندې څه فرق پرېوځي یا نه پرېوځي. نو یاد وساتئ په دې حوالې سره بالکل معامله کلیر ده چې تر څو پورې زنانه چې کوم دی د حیض بني چاهې د ګولو په ذریعه بند کړي د دوايي په ذریعه باندې یا په خپله بند او ټیم پې واوړي نو چې تر څو پورې دا حیض راغلی نه دا بیماري ته ښکاره شوي نه نو تر هغې وخت پورې چې کوم دی دا زنانه چې کوم دی روژې هم نیسلی شي روژې به هم نیسي او د هغې نه علاوه چې کوم دی مونځونه به هم کوي. سمجھ کې به خبر راځي که چېرې دا دوايي استعمال کړه نو د دې سره چې کوم دی په روژو باندې څه فرق نه پرېوځي چې تر څو پورې ته بیماري نه راغلي نو دا زنانه چې کوم دی دا به روژې هم نیسي او دا شانتي مونځونه به هم کوي. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.